د افغانستان د اسلامي امارت زړورتیا او اتلولي او د پاکستاني حکومت بېغیرتي، منافقت او چلبازي د افغانستان اسلامي امارت زړورو ځواکونو یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو شوم اهداف خنثی کړل. پاکستاني ځواکونو غوښتل چې تورخم کې د افغانستان 20 متره ځمکه لاندې کړي، خو افغان زړورو ځواکونو له خپلې وعدې سره سم د پاکستاني ځواکونو د دغه کرغېړن هدف مخه ونیول او دا یې ثابته کړل چې دوی د افغان خاورې دفاع د سر په بیه کوي. په غبرګون کې د پاکستان منافق حکومت هم د تورخم لویه لار وتړل او پوځیانو یې شاتګ وکړ. دا چې ولې او څنګه پاکستاني ځواکونو افغان خاوره لاندې کول. مولوي محمد یعقوب مجاهد ورته څه ویلي او دروازه ولې تړل سوې؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستان د تورخم دروازه بیا بنده کړل. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم دروازه وروسته له هغه تړل سوې چې پاکستاني لوري غوښتل چې له خپل ټاکلي سرحد څخه 20 متره وړاندې د یوې لوحې د نصبولو په پلمه بله دروازه جوړه کړي او د اسلامي امارت زړورو ځواکونو یې مخه ونیوله. د ننګرهار ولایتي ادارې په دې اړه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په تورخم کې افغان ساتونکو د پاکستان د دغه اقدام مخه ونیوله او په غبرګون کې پاکستان د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ بنده کړه. په همدې حال کې بختر خبري اژنس هم د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله ویلي چې تېره شپه ناوخته پاکستاني لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان خواته 20 متره رامخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړه کړي چې دوی یې مخه نیولې ده. د بختر خبري اژنس په خبر کې ویل سوي دي وروسته له هغه چې د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان له لوري د نوې نصبېدونکې لوحې مخه ونیوله، هغوی یې په غبرګون کې د ترانزیت په مخ دروازه وتړله. بلخوا په تورخم دروازې کې د کرشي پوري خواته د سوداګرو یو استازي ایمال شینواري وویل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له تېرې شپې راهیسې بنده کړې ده. د تورخم دروازه داسې مهال تړل کیږي چې تېره اونۍ هم پاکستاني لوري د تازه میوو باروړونکو موټرو پر مخ یا د دروازه 3 ورځې تړلې وه. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې یوه لویشت هم د افغانستان خواته رامخکې سي او د خپلې خاورې دفاع به د سر په بیه کوي. هغه په بار په هره رسمي غونډه کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان زړور ځواکونه به د خپلو خلکو امنیت، د خپلې خاورې امنیت او د افغانستان د ټولو برخو ساتنه به کوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.